د پوهاوي درنو لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ د ورزش له ډګره یو مهم خبر ته. د وردګو په چک کې د غیشي ویشتلو سیالۍ وشوه. نن د وردګو په چک ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د غیشي ویشتلو لوبه وشوه. دا لوبه نن جمعه د سلواغې 28مه د وردګو د چک ولسوالۍ د چک برېښنا بند ته څیرمه د سهار په 9 بجو پیل او د مازدیګر تر 4 بجو دوام وکړ. غیشي ویشتل د هیواد د سړو ولایتونو ژمنۍ لوبې دي چې معمولا د سړې هوا په موسم کې د دغو ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ ترسره کیږي. په نننۍ سیالۍ کې 12 لوبډلو برخه درلوده چې په 3 پړاوونو کې وشوه. په لومړي پړاو کې 6 لوبډلو وکولای شول چې په 40 دقیقو کې مقابل 6 ټیمونو ته ماتې ورکړي. همداراز د لوبې په دویم پړاو کې پاتې 6 لوبډلو په هرو 10 دقیقو کې یو تر بله سیالۍ وکړې او د پایلوبې لپاره 3 لوبډلې وټاکل شوې. په پایلوبه کې 3 لوبډلې کابل میشتې، آدم خیل او چک شاملې وې چې په پای کې د آدم خیل کلي لوبډلې لومړی ځای خپل کړ چې ورسره کابل میشتې او چک کلي لوبډلې په ترتیب سره 2یم او 3یم مقام خپل کړ. د یادولو ده چې د سیالۍ ته له کابل څخه د اسلامي امارت د اولمپیک کمیټې مشر نظر محمد مطمئن او ورسره پلاوی راغلی و او تر پایه د لوبې ننداره وکړه. ښاغلي مطمئن د لوبې په جریان کې له رسنیو د غیشي ویشتلو سیالۍ په اړه خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې د وردګو ورته سیمه ییزې لوبې به په ملي لوبو کې ثبت شي. میدان وردګو ولسونو ته زه ډاډ ورکوم چې د غیشي ویشتل یو اسلامي سنت دی او اسلامي لوبه ده، نه یوازې ده، هغه لوبې لکه لامبو، اس غلونه او منډه کول، همدارنګه غیشي ویشتل دې ته به انشاءالله العزیز پرمختیا ورکوو، توسعه به ورکوو او خوشحاله یم چې نن یې وینم، ځکه له دې نه مخکې ما په دومره کچه د غیشي ویشتل نه و لیدلي. د هغه په وینا چې غیشي ویشتل د نړیوالو اصولو له مخې د اولمپیک له کمیټې سره ثبت شوی رسمي فدراسیون دی او زیاتوي چې د دا ډول محلي لوبو لپاره هم به اصول جوړیږي چې پر غیشي ویشتلو سربیره به لامبو وهل، آس ځغلونه، ځغاسته او غیږ نیونه هم پکې شامل. موږ به دغو لوبو ته نورم توجه کوو او دا د اولمپیک ملي کمیټې سره یو ثبت شوی رسمي فدراسیون ده، خو البته په نړیوالو اصولو باندې. محلي اصولو کې به موږ اصول ورته جوړوو او زه واده کوم چې انشاءالله العزیز نه یوازې غیشي ویشتل، په دې کې لامبو راځي، اس ځغلونه ده، منډه ده، غیږ او غیشي ویشتل. دا 15 هغه لوبې دي چې ډیره توجه به ورته کوو. هاخوا د چک ولسوالۍ د سیمې اوسیدونکو هم غیشي ویشتل یوه لرغونې او په زړه پورې لوبه وبلله او له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې دا ډول لوبې رسمي او د اولمپیک له ملي کمیټې سره ثبت کړي. غیش لوبه چې ډیر د پخوا زمانې څخه حتی د صحابه کرامو او د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه په دې خوا باندې یوه مروجه لوبه ده او د مو ډیر زیات تاریخ لري چې مو په د خپله منطقه کې د ډیر پخوا زمانې او د خپلو د ډیرو قدرمنو سپین ږیرو مشرانو څخه راپاتې ده او د مو په کلي کې او د منطقه کې د اوس هم همدغه لوبه رواج لري او هر کال مو بالخصوص د ژمي په موسم کې کولی شو چې همدغه غیش لوبه ترسره کړو. دا لوبې خو عنعنوي لوبې دي په منطقه کې، نیکونه راپاتې دي او ډېر ښه دود دستور دي په ډېر ښه رواج باندې چې ډېره ښه د روادارۍ صمیمیت لوبه وي په دې کې کوم هغه نه وي چې احساساتي لوبه نه ده، ډېره ښه په روادارۍ باندې مینه وي چې په دې کې امید دی چې دا رسمي شي تر څو دا وکړلی شي د دې د لارې نه مینه، اتحاد، اتفاق، یووالی، خوشحالي خلکو ته ورته ورکوو. دا د خوشحالۍ ځای دی لومړي ځل لپاره چې په دغه یوه غټه اجتماع کې ده خلک راټولیږي او دلته ننداره کو یو د بل سره خوشحالي شریکوي. دولت نه همدا تقاضا ده چې دغه لوبه رسمي کا او په رسمي بڼه ورکا دوی ته او د دولت نه ډیره مننه چې موږ لوبې ته توجه وکړه او انشاءالله د ټولو دا امید دی چې دغه لوبه دولت ورته رسمي کا. دولت نه همدغه غوښتنه ده، د موږ څخه کلکې وعدې شوي دي چې دغه لوبه تاسو ته رسمي کړو، خو تر اوسه پورې کوم همکاري موږ سره نه ده شوې، نه د غیشو د لحاظه نه د لندو د لحاظه موږ سره کوم همکاري نه ده شوې. که چېرته رسمي شي نو ډېره به ښه وي. د لوبې په پای کې 3 لومړۍ لوبډلې په جایزه ونازول شوې او همداراز د لوبې نندارې ته په راغلو میلمنو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا ځینې ډالۍ وویشل شوې.